ویژن جوړول زموږ په نظر د الله رب العزت په خزانو باندې او په ریسورسز باندې او دویم دا چې هغه خزانه خو انلیمیټډ دي خو دا هرگز دا مطلب نه چې مونږ ته هغه خزانو نه سمېلو شو هغه بیا مونږ ضایع کوو ضایع کولو مونږ ته ممانعت دی الته دا چې نه خپل وسایلو ته ګوره هغه شانتي ویژن جوړوه نو ډیفینیټلی چې یو سړی ځان ته ګوري ویژن جوړي او هغه به وړو کې ویژن جوړي کنه چې اوس ما سره سم وسایل هم نشته نو زما ویژن به وړو کې وي چې وسایل زما ویژن به غټ وي خو نه مونږ په خېټه وګیو زموږ ویژن به د پوره دنیا د لپاره څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت نه ثابت ده په خېټه باندې کاڼي تړلې دي خو ویژن د غونډې عالم د لپاره راتلونکي غونډې انسانیت د لپاره دی نو دا ځکه چې نظر ود الله رب العزت په وسایل باندې vision framework کې زموږ اسلام چې کوي focus on why and then what and then how مونږ چې کوم کارم کوو نو لومبه ته په دغه دا ولې کو یعنی نیت reason لومبه ته پوس بس کېږي مونږه چې دا کار ولې کوو دویم بس کار کوو او دریم اوس به څنګه کوو دا زموږ ترتیب دی کومګ دنیاوی کار کوو یا دینی کار کوو نو هغه کې نیت چې کوم دی هغه میټر کوي او د ټول دارومدار د هغه عمل چې کوم دی نو هغه په نیت باندې دی نو کو نیت زمون خراب وي نو دا هغه عمل چې کوم دی نتیجه به هم خراب هم ترازي ظاهرا هم ته ډیره فائدہ ښکاري او هغه هم ته عمره ډیر نقصان وي نو وای بیدا دویم ورته ینه سبق او دریم نمبر باندې څنګه وکاو په نورو نظامونو کې هغه دا دی چې فوکس آن وات اینڈ دین هاو سبق او څنګه وکاو د وای کنسپټ نشته دی دا څه قسمه نشته چې د هغه ته پرایورټي نشته دی اسه خود خپل فائدې لپاره استعماليږي او وی ځکه چې دا وای دا سیز دی دا ریزن دا سیز دی چې دا تا اٹیچ کوي د خپل کاز سره چې کوم عمل کې دا سره تا اٹیچ ساتي نو وای خو اغیم استعمالي خو وای په دې سنس کې نه استعمالي اغي پرایورټي وات سکول پکار دی او څنګه به کو نو اوس د خپل اٹیچمنت د خپل عمل سره ساتلو د لپاره او ثابتولو د لپاره اغي په امپلایز کې او په دغه کې هغه وای ورننست چې تاسو ولې دلته کار کوئ نو هغه اٹیچمنت ساتلو د لپاره پرایورټي نه ده ټیک شو چې پرایورټي ورته او دین هاف ټیک شو چې دغه شانته رول دی نو رول کردار نو زمونږ په اسلام کې دا ده چې مونږ به یو عالی مقصد د لپاره کار کوو خو اسې داسې نه چې زمونږ چې کوم رولز دي کوم کردارونه دي که یو پکې مونږ نه مس شو یا په یو باندې مونږ کمپرومایز وکړو نو عند الله وا مونږ ماخوذ جو مونږ برانسی لکه مثلا مونږ ډیر غټ خدمت کوو د خلکو له خدمت کوو او ډیر زیات چې کوم دی مونږ خلکو ته سرویسز ورکو حکومت خپل مور پلا خپل نه بیا دا یو کردار دی نو هغه ټول خدمت یو وخت کو چې مانه دا خپدي نقطه په ما رانسی دغه شانت کومانه لیټ سپوز رونه خو باندې خپدي او په جایزه باندې خپدي دا زما یو کردار کمزور دی خدا ما رانسی هغه ته دا نظام نشته دی الته ته کمپنی ته پروفټ ورکوا ستا فیملی دی غرق شي اس خبره نه ده ستا فیملی لایف ته خراب شي اس خبره نه ده ستا نه رشتہ دار خپوي اس خبره نه ده نو الته چې کوم دینو رول ډومیننٹ نه دی هغه ته د هغه کمپنی چې کوم ویژن اچیو کیږي هغه ډومیننٹ دی او دلته زموږ رول ډومیننٹ دی چې دا څنګه چې معنا رول مسلمان خفشي یا د هغه حق ضایع کم او زه خپل پروفټ حاصلوم نو دا فرق دی زموږ په نظام کې او نورو نظامونو کې ورډ ویو ان ریسورسز مونږ چې سم کار کوو نو په اسلام کې زموږ نظر به الله رب العزت په خزانو باندې وي ابانډنس منټالیټي ته وایي لکه الله رب العزت سره لامحدود خزانه دي نو موږ په هغه نظر ساتو او هغه شانتي ویژن به جوړو تاسو ما وخت وي زه د 400 په یو ورلد کې کلی کې لګیایم کار کوم او زما سوچ دی چې دنیا ګډ ګډ کې څونه کونډه وي تمانه ان شاء الله هغه ته به ورسو ځکه چې الله رب العزت تسګرانه نه ده د الله رب العزت په خزانو کې داسې وسایل شته چې ان شاء الله مونږ به ورسو او دنیا له حاصل من مونږ او بدل چې هغه خلک د ترورسز مونږ هم رسیدي دغه شانته هغه چې ګول ریسورسز ار لیمیټډ سکارسټی منټالیټي جره جی آبادی مو سیوا کوي ځکه چې وسایل کم دي نو مینج کې لکه مینج کول پکار دي کنه دا نه چې یو شی ضرورت شته دي او مونږ چې دا بنکه دغه شانته
کم وسایل مونږ سره دي نو د هغې د ضایع کولو مونږ ته انتهایی ممانعت راغلی دی چې وسایل خو تا سره شته دي خو ته به دا وسایل ضایع کوې نه یعنې د وسایلو ضایع کول مونږ ته منع ده او هغې وي چې وسایل ډېر دي نو بس بیا چې څه کوئ نو کوئ خو وسایل کم دي نو بیا لږ ګزاره کوئ زمونږ مینټلیټي دا نه ده بھائی دا ټول څیزونه چې کوم دی د الله رب العزت دي او مونږ ته راکړي د امانتن کو هغه اولاد دی که هغه مال دی که هغه وخت دی که هر څه څیز دی نو دا مطلب نشو چې دا به زه ضایع کوم ما سره وخت ډېر دی ضایع کوه زما اولاد ډېر دي نو لکه د ضایع کول دي یا ما سره پیسې ډېر نو ضایع کول پکار دي نه چې نه هلته دا دی که پره که څیزونه کم دي نو بیا ګزاره کوه که څیزونه ډېر دي نو بیا خیر دی بیا بالکل ضایع کوه او لګوه نو دغه فرق دی چې زمونږ چې کله مونږ ویژن جوړو نو زمونږ په نظر د الله رب العزت په خزانو باندې او په ریسورسز باندې او دویم دا ده چې هغه خزانې خو انلیمیټډ دي خو د هغې هرګز دا مطلب دی چې مونږ ته هغه خزانو نه څه میلاو شي هغه بیا مونږ ضایع کوو نو ضایع کولو مونږ ته ممانعت دی هلته دا دی چې نه خپل وسایلو ته ګوره هغه شانتې ویژن جوړوه نو ډیفینټلی چې یو سړی ځان ته ګوري ویژن جوړوي نو هغه به وړوکی ویژن جوړی کنه چې اوس ما سره څه وسایل هم نشته نو زما ویژن به وړوکی وي چې وسایل لري زما ویژن به غټ وي خو نه مونږ به په خېټه اوږي یو زموږ ویژن به د پوره دنیا دپاره څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت نه ثابته ده په خېټه باندې کاڼي تړلي دي خو ویژن د غونډې عالم دپاره راتلونکي غونډې انسانیت دپاره دی نو دغه ځکه چې نظر به د الله رب العزت په وسایلو باندې د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي